په دې بازار کې د خزو دراسه قدم نشم کې خودنه علیہ السلام زنانو ته حکم کو چې د اختر منځل وزي با ام عتیه رضی الله عنها راغه اې د الله نبی بعضی زنانو سره پړونی نشته دی بس کوي دا زمانه کې بورقي وي د الله نبی فرمایل گاونډای نه یا په کور کې بل کوم ملګری دا غینه دي عاریتن واخلي چې پړونی دراکه زما کې مونږ کوم واپس چرآ شندر به کوم خدا دې لاړش دا لاسکه نبی علیہ السلام فرمای هغه زنانه چې مونږ ورته معاف دي ماهواري بیماری پر راغله دا دې لاړش مونږ دې نه کوي یو سایت ته دي کینی د مسلمانانو سره دی په دې دعاګانو کې او د خیر په دې مجلس کې شریک شي ته ور داس یو تاکید راغلی زمون مبارک دا مسله چې زه کوم مخکې مرګو دا مرګري اکثر کلیپونه جوړي زموږ دې بیان نه کلیپ جوړ کړو چې اختر منځله دي زنانه دي لاندې خلکو کنزل بد رد دي او تاسو داس او خزي چې کوم دی دغه توبه سیدګار الحمدلله زموږ زنانو جدا لار پرده لګېدلې ده په پرده کې زی په پرده کې واپس راځي ټول ورځ زه په دې بازار کې د خزو دراسه قدم نشم کې خودنه ا دې مرګر ته اکثر هم چې په دې بازار زره اعظم نو الته کنټرول مې نه کیږي نو خامخا د خزي عزت کوم الله دې اجر ورکړي چې بیرته راګرځي نو ما ته لا خلن راځي او خامخا په واس کوم چې سیټ ته شي او داسي سمي خامخا د خلینو وزي غوسه کوم خامخا نو دلته هم کې قدم نشو کې خو دې ټول په دې بازار کې ګرځي کوم ولې شي بیان وکړي دا خزي بند کړي په بازار کې نه ګرځي غم خاده له چیزي خو یو مولي سه ومنوي نور زین لذي لګیاره تر ټي وي پورې او تر ډرامو پورې او تر فلمونو پورې او تر ټیک ټاکونو پورې او تر بلې دی هي پورې او دی پیرانو له ورزي ناس دی هغه ډراما باز پکې لاراشي هغه خپل ډراما پکې جوړه کی تدل تسکه او تدل تسکه دغه زین له چیزي خیر دی یو مولا په خبره ونه کړ خو چې موږ ورته د پیغمبر حدیث وایو چې نبی علیہ السلام فرمایي دا مسلمان زنانه د عبادت ته لاړ شي مونږ دی وکي مونږ ته رابلو په پرده کې لاړ شي وای دا وګوره وای دا خزي منزل لګوزي الحمدلله موږ منزل لګوزو د الله په فضل دا زموږ نبی ویلي دا زما دین نه دی نه دا زما خپل رائے ده